اول دا چې دا میاشت دا ډیره د رحمتونو او د برکتونو میاشت ده خو چې کله د الله د طرف نه یو عبادت راشي نو موږ لا په هغه کې څه کول پکار دي نو په دغه وخت کې دوه قانون دي کله دا سوي چې موږ په خپل قانون باندې چلیږو او کله دا سوي چې هغه کې موږ د اسلام په قانون چلیږو نو محترمو د الله د طرف نه چې کوم عبادت راشي نو په هغه کې موږ د الله قانون منو د هغه مطابق بچلیږو اوس د دې الله قانون به موږ ته څنګه پته لګي نو دې لپاره الله رب العزت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته را لېږلی دی او نور انبیای را لېږلي او وخت په وخت باندې باغی ته وحی راتلله چې په دې ټیم کې ستاسو خبرې ته ضرورت دی په دې ټیم کې قوم په دې خبره باندې به عمل کوي دی وجنا تاسو به د تبلیغیانو حضراتو نه مور زمونږ په ایمان او یقینم دی چې د بیت الخلا نواله تر د بیت الله شریفه پورې ټول احکامات مونږ ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم را ښودلي دي نو هغه کې د رمضان المبارک میاشتم ده چې دا به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه تیروله مختلف په دې باندې بار بار اقوال راغلي دي احادیث راغلي دي کتابونه په لیکل شوي دي لکه مثال په تور باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په باره کې راځي په پیغمبر علیه السلام با په دې مشکل تیز هوا نه هم زیاته صدقه کوله نو دا مشته سره خواخوږی مشته او د مواسات مشته یعنی دا وګڼه چې په یو له میشتو کې خوستا کمې زیاتې وي خدانه د رمضان مبارک په میش کې تا پکور کې چې کوم تا ته خوراک خصي ملاويږي او ستا غونډي وګړي نو تا ته د رمضان برکات به حاصل نشو الله هوي دا د دې د پاره فرض شوی د لعلکم تتقون چې تاسو کې تقوا راشي او دویم لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارکی بیبی عائشہ رضی الله عنها فرمایي وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یجتهد فی رمضان فی عشر الاواخر ما لا یجتهد فی غیره پیغمبر علیہ السلام په اخري عشره کې دومره مهنت او کوشش کولو چې دین علاوه به دومره نه کولو او څه به کول درې کار به کول شد میزرا واحیا لیلا یو بدا کول پیغمبر اسلام چملا به کته کلک وتړله د عبادت لپاره دا بلو چې د شپې خوب د ماسپخیم پورې د ورځې خوب د ورځې ماسپخیم پورې د شپې ټول شپه ودی دا کار نو بلکې نبی علیه الصلاۃ والسلام با په دې مش لږ خاموشي اختیار کوي په دې مش کې به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مکمل خوب بن کړو د الله عبادت طرف ته مصروف شو بلکې ولی بین بندو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک راضی د رجب د میاشتې پیغمبر علیه السلام د رمضان د لپاره دعاګانې کولې چې الله دا په ما باندې تیر کې او رمضان ته ما ورسي ته دومره مبارک یو بزرګ مبارک راضی دیوبند یو عالم دی او مبارک راضی و شپږ میاشتونه با هغه د دعاګانې کولې چې رب د رمضان مبارک میاشت په ما راولي او چې کله به د رمضان مبارک میاشتې شوله بقیا شپږ میاشتې به دعاګانې کولې یا الله دا کوم عمل مې کړی دی دا د الله په دربار کې یا الله ته قبول کا ځکه نیک اعمال خو اصل کې هغه دي چې هغه د ریاکارۍ نه پاکي او هغه الله ته منظور شي قبول شي ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام په باره کې راځي وی دیو د الله کور جوړو خانه کعبه او به د الله د طرف نه ورته حکم شو چې دا جوړ کا او به چې کوم دې دغه د الله د پاره د کور جوړو خدای باوجود به ماغي د الله نه دعاګانې کول رب د عبادت زمون قبول کا دا کوم عبادت چې کو کنه دا زمون نه قبول کا نشپګ مشته به دغه بزرگ د رمضان نور دعاګانې کول چې یا الله دا کوم عبادت رمضان چې تیر شوی دا زما قبول کا او بیا فرمای چې پیغمبر علیه السلام بشپې شو ګرولې ورځم کم خوبه او د شپې ټول شپه عبادت ذکر رمضان مش د عبادت مشته په دې کې اهم عبادت چې کوم دی دا نوافل دي د شپې ځکه قیام الليل بار راغلی دی نو د شپې نوافل چې کوم دی راسره د دې عبادت خصوصیت د دې مشته چې دی کې دا نوافل ډیر کوو د قران تلاوت او بل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دریم نمبر کور والا به میخول او ته تلقین کولو چې تاسو چې کوم دی عبادت وکړئ زما محترم نن چې زما استاد معاشره نه هغه خوند دین تللی دی هغه د عبادت مزه تللی دا یو بزرگ فرمای چا ورته ویل چې جنت داسې یو ځای دی چې هلته به دا خبرې نه چې منځونه دي او د سنت دي او عبادات دي والله ته قبول دي کړي قبول وی هغه یو سوي افصیله وکړو
چای داسې جنت به زه څه وکړم چې په هغې کې د الله رب العزت مخې ته سجده نه داسې جنت خو زما نه دی خوښ هغوی ته خوند په دې عبادت کې ځکه زما ستا عبادات نشته زما ستا نوافل نشته زما ستا جومات ته راتګ څنګه وي چې بس مخکې به څه زمانه مخکې به داسې وو چې خلکو به اذان ته کتل مخکې به نه راتله چې اذان به وشو بیا به جومات ته روان شو بیا چې دا ګړۍ کله راله اوس 15 منټه ته ګوري سپین ږیری دی که ځوان دی حالن کې کم از کم نیمه ګنټه مخکې خو که هلته چېرته د دین عبادت ته دین کار کې عبادت کې دعوت چلې مدرسه چلې خیر د خپل ټیم ته راشه ستا مجبوري ده ته د دین کار کې خو چې نه هسې ناست نو په خوړونو کې ناست ګنټې ته ګوري 15 منټه پات شو جمع به ونیسو بیا رامنډي وایي حالان کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د منافق نه خدا ده چې هغه جماعت کې دومره تنګېږي لکه څرنګه چې مرغۍ په پنجره کې تنګېږي دومره تنګېږي دا د منافق نه خدا مسلمان چې جنت ته راشي هغه ته به قبر جماعت ته راشي هغه ته به سکون ملاویږي ابا داسې نه چې سلام وګرځېدو او منډې او د چا په څپلو کې خپه کې خدا د چا په خو کړه که په خو یې نه کړله او درز غوبل جوړ کړي نو داسې به نه